السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته ډیره ښکلې واقع لرو. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ وایي همیش به مې د خپلو خوبونو شهزاده په اړه فکر کوو. تل به مې د هغه څیره په خیالونو کې انځوروله. جګ قد، ښکلی ویښتان، زرینې سترګې او جذاب اندام تل یې په خیالونو کې ډوبوم. تر دې چې هغه مې ژوند ته راغلو، زما د خیالونو او تصوراتو څخه هم زیات ښکلی و. په زړه کې مې ورته په یو ځل لیدو لیونۍ مینه پیدا شوه. مینه مې ورځ تر بلې ډېرېده، خو دا مینه یو طرفه نه وه. هغه هم په ما د خپله ځانه تېر و. زموږ مینه او د یو بل د لیدو عشق دومره ډېر و چې هغه غوښتل چې د عسکرۍ تلو څخه مخکې زموږ کوژده او واده وشي. خو پلار مې دا تلوار ونه مانه. هغه لاړ عسکرۍ ته. هره ورځ هره شېبه مو یو بل سره خبرې کولې. مینه مو یو بل په وړاندې له حد څخه زیاته وه. هره میاشت ډالۍ او پیسې به یې راته لیږلې. د هغه راتلو ته څو ورځې پاتې وې چې خبره شوم د ماین په چاودنه کې یې خپله پښه له لاسه ورکړې ده. ټول خوشحاله ژوند مې په غمونو بدل شو. له خفګانه مې زړه ډک شو، خو زما دا خفګان د دې لپاره و چې زه به د هغه د یوې پښې نشتون کې له هغه سره بیا هم مینه وکم. په میاشتو میاشتو یې لیدو ته ورنغلم، تر دې چې یو خط یې راغلو او ورسره یو بند قطۍ و. خط مې خلاص کړ او د زړه له سوزه کلمې پکې پرتې وې او تر څنګ یې ویلي وو: زه هېڅ د دې لپاره خفه نه یم چې تا ته د ډالۍ راوړلو لپاره مې د وجود یوه برخه له لاسه ورکړه، بلکې خفه ستا په بې وفایۍ یم چې زما مینه دې دومره زر له زړه څخه وویسته. ما ستا لپاره هغه ګلان چې په پاکټ کې زما په وینو ککړ دی راوړل چې ماین را باندې وچاودېدو او خپله پښه مې له لاسه ورکړه، خو ګلان مې له لاسه ونه غورځول. د دې په اورېدو مې له خپل ځانه کرکه شوه چې ما یې د دې بې انتهایي مینې ځواب په دومره نفرت او خودخواهۍ ورکړ. بیرته یې څنګ ته وګرځېدم او د تل لپاره مې هغه سره د یو ځای اوسېدو ژمنه وکړه. اوس 19 کاله تېر شو، زه او هغه د تل لپاره له یو بل سره خوشحاله او د مینې ژوند لرو. هغه خط او په وینو ککړ ګل مو تر ننه د خپلې مینې نښه ساتلې. د یوې رښتینې مینې لپاره اړینه نه ده چې نړۍ شهزاده یا شهزادګۍ واوسي. مهمه دا ده چې زړه دې له مینې او وفا څخه ډک واوسي، او مینه باید د باطن او زړه سره وي، نه د یو چا د ظاهر سره.